سلامونه دوستانو، زمونږ نن د دوهم درس دی د پرونان یعنی د ضمیر د ډولو. په هغه کې له موږ سره دی پوزیسیو پرونانس، ملکیت ضمیرونه. دا دوستانو څه شی دی موږ یې پیژنو له تعریفه څخه. پوزیسیو پرونانس show ownership or possessions. د ملکیت ضمیرونه یا د ملکیت یا تعلق څرګندونه کوي. لکه دا دوستانو ټول هغه ضمیرونه دي چې موږ ته ملکیت ښایي، لکه mine, yours, his, hers, its, you, ours, theirs. مثالونه زما، ستا، د هغه، د هغې، زموږ، ستاسو، د هغوی. دا ټول له موږ سره پوزیسیو پرونان دي، د ملکیت ضمیرونه دي. لکه that is their car. that is their car. هغه د دوی موټر دی. همدا یو څو نور مثالونه. this book is mine. دا کتاب زما دی. دا هم له موږ سره پوزیشن ملکیت معلوموي یا ښکاره کوي، یعنی دا کتاب زما دی. پوزیسیو پرونان دوستانو چې هر شی ستا، د دوی، د هغوی، چې یو شی د چا په ملکیت کې دا د هغه لپاره کارول کیږي. پوزیسیو پرونان لکه موږ چې څنګه دلته مثالونه راخیستي دي. this book is mine. دا کتاب زما دی. that pen is hers. دا قلم د هغې دی. that pen is hers. دا قلم د هغې دی. یعنی دا قلم هم د یو چا په ملکیت کې سو. نو دا شو دوستانو له موږ سره پوزیسیو پرونان وو. د اسم د ضمیر ډول یعنی دوهم ډول له موږ سره پوزیسیو وو. دوستانو چینل د سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ.